الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك الصالحين. دوستان و عزیزانو، الله رب العزت د انسان وجود پیدا کړی دی او د الله رب العزت د انسان ته د وجود کې چې کوم اعضا ورکړي دا او هغه اعضا چې د رب العالمین په شکریا کې او په عبادت کې تصرفات نه کوي نو رس په قیامت به الله رب العزت د انسان نه چې څومره اعضا او جوارح په دغه رس په قیامت وګوي ورکړي. حدیث شریف کی راضی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل قیامت پر انسان کله د الله رب العزت په دربار کې ودرېږي وینځه په جبه په مهر اواله شي بیا د اعضاء او جوارح په د خلاف ګناه کوي ورکړي کلاس وی کختی وی او دا غرنګ د چې څومره اعضاء او جوارح په دغه گواہی دا ورکړي پمای دا ګناه کړی دا پمای دلته تل دی دا ګناه کړی دا لاس دا نیول کړی دی تر دې چې یو ذره برابر بس شی هم پاتې نشي بدن ټول اعضاء په گوايان شروع. حدیث شریف کی راضی چې د انسان په جبه مهر اواله شي او دې به حیران شي خدای پاکه ما چې په دنیا کې چې څو کړی دی هغه ټول گوايان نن په ما ثابت. ځکه د انسان په دنیا کې وخت دی شپېته کاله او یا کاله ژوند دی او په دې شپېته او یا کاله کې کدا انسان د نافرمانی په لار باندې روان شو نو ته په خپل باندې ډېرې توبې په اخره کې وباسي چې الله توبه یا الله توبه یا الله توبه کمر پر اختیاري مخامخ لري توبې ډېرې وباسي یو توبه نه کوي. د انسان چې په جسم کې ترکیب پورې ساه غړيږي د ګناهونو نه توبه وباسي او د الله رب العزت سره دوستی جوړه کی چې څوم تیر شوی ګناهونه دی الله رب العزت ته معاف کوي بشرط دی چې ته زړه د صدق نه توبه وباسي او کچري ته د ګناه نه مخ ناړې او بیا په ګناه باندې فخر کې کچا کې دومره زوري را دي چې ما دې ګناه نه دی واړی نستانه غټ ظالم په دې دنیا کې بدنشي ولی چې ته په خپل ځان لپاره هم ظالمې د معاشري لپاره هم ظلم کې او ټول خلقو کې یو داسې ناسور یو داسې معاشره تیارې چې د هغې چې کوم خلق دي ټول په پخه شی باندې راځي. تاسو دا نږدې حالیه واقعات ګورئ هر څه ګورئ. مولانا حسین احمد ملیدی رحمت الله علیه اتبو مسجد نبوی کې ناس
کبار علماء مکه، کبار علماء مدینه، مکی او د مدینه علما چې ټول ناس یو مسله رااله چې د فلسطین ځمکه به غیر مسلم خرڅول شي او کنه شي خرڅول. چې کله خبره مولانا حسین احمد بندری سے تراله ټول خبرو په رائے ورکړه چې ګرانه په خرڅه کا داسې په خرڅه کا داسې هغه ورته یو رائے ورکړه ټیک تا تاسو ټول عرب یې د آل رسول صلی الله علیه وسلم د ځمکې زما قدر کوم او یاد ساتئ. بیت المقدس سره خوا او شا کې د یهودیانو ته د ځمکې مور کوي د مخر سوی ګینې راتلونکي وخت به داسې راشي چې تاسو به هم د دغه خپل ځمکې نه او د خپل ځای نه مو په دیکو وباسي، بیا ګورې ستاسو اواز اورېدو والا به څوک نه وي. دویمه خبره دا ده چې په دې کې به یو کس ګناه ته ووتو علی الاعلان ګناه به کوله منې کول والا به څوک نه وي. ریسنټلی هغه ما په درس کې بیان کړ چې د دې یو معاشره کې داسې کسان شو چې څه الکانو او جنۍ او یو جنۍ په ډېره مشهوره الیانا غزالی نوم دی، هغه ووته او دا خبره کوله چې توبه نعوذ بالله الله چې زمونږ دی هغه شیطان دی او موږ د فری میسنس په دغه کې روان شو ولومناتي هغه حصه جوړه اچھا په مړه خپل دین دی خپل لغې دی خالي کوشا کار کوشا. نو الله رب العزت څه کوي انسان ته ټین ورکوي چې ته زمانه علاوه بل رب باندې زمانه علاوه ته بل خدای ته سجده کې زمانه علاوه د بل خدای د دین لپاره پرچار کې کم کارونه چې ما حرام کړی د دین نه منې کېږي او بل د دین نه منې کوي. وینها عن الفحشاء والمنکر راغلی دی چې د فحش کارونه نه بل منکراتو نه بل ساتي او بل منې کې مسلمان نو مسلمان بڑا خپکه د بدو نه به منې کې هغه یې مړ زه خپل کار دې خپل هغه څه چلو شو چې کوم شیطانی قوتونه نو دې په امریکا کې ځای ورته په میامي کې په دغه رنګ نیو جرسي کې په یو ځای په بل ځای په ټول سیټل په لوس انجلس کې ټول یاد سیټل رو 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 دین ازمکه اغستی نو بیا په دې باندې ډایرکټ قبضه شروع کړی یهودیانو به قبضه شروع کړی نو سجلو شو راشه معمولی د غزې ټوکړه پاتې شو نو غزې په کوم دات اته زما استا مسلمانان دې هدا پورې نه رسیدلی دي کته سموت فوټیلا په شکل کې دي زنه زمو یو سېنیټر تللی دی 44 ملکون راغلي تر دې پورې خوراک ستا کوته نه پریدي خلک د لوګو تند نه پوي سم په پورا وبې خرڅو څه تا ستانو عزیزانو نن مسلمان په خپل ځان په خپل تبا کړل کده به حیا او د فحاشۍ او د عروای نه منی کې ته وایي تاسو کا او الحمدلله زموږ د کې پیګي پولیس یو خپل اقدام کړی چې کوم کس په فحاشۍ او یعنی په دې ټیک ټاک باندې پرې اټول نیول شروع کړی زبردست دا با سب کار کوي ټول نیول شروع کړی دي کده عن المنکر نه کوي د فاحش کارونو نه خلق نه منی کوي نو یاد ساتي الله رب العزت فرمایي چې کوم کس باوجود استطاعت د بدو کارونو نه انسان نه منی کوي بیا د زما د عذاب سپېړې ته ځان تیار بیا زما قهر ته ځان تیار بیا زما د طرفه چې کوم قهر راځي بیا زما د قهر څخه مقابله نشي کولی کاغه د طوفان په ضمن کې وي کاغه د سیلاب په ضمن کې وي کاغه د زلزلې په ضمن کې وي که هر څنګه مې باندې خپل قهر راوځي زما د قهر مقابله څوک نشي کولی د جاپانیانو داسې کورونه بلډینګونه جوړ کړي چې لاندې وته سپرینګان لګولي زلزلہ راشي نو بلډینګ په ځای باندې ولاړ لاندې ځمکه خوځي او چې کله به خدای تعالی قهر او طوفان راولي داسې قهر او طوفان کې راولي چې بلډینګونه چې کوم سپرینګان وته لاندې لګولي هغه د منډه کونډه راوباسي د الله رب العزت د خد سره ستا مخې ته ټکنالوژي صفر د زیرو ده دا خبره مونږ کوو د خلکو یې معاشره کې یره د ملګان څه بیک ورډ خلک دي څه ډیر وست راوځي چې کله داسې د خدای تعالی قهر راشي او ورسوي چې دا خبره قریشیا دی کوله د خبرې مطلب او مقصد مې دا دی دوستانو عزیزانو
چې انسان په معاشره کې پاتې کېږي د معاشرې د روکتام د سدباب دپاره کما ته اواز نه اوچتو ټیک د خپل حق دپاره هر سړی وایي اواز اوچت کړي اواز اوچت کړي او که چېرې دا انسان د بدو نه بل کس منې کوي وایي یې بل څه کې کار ساتي دی مشهور دی دی دا دی دی دا یاد ساتئ حدیث شریف کی راضی مسلمان هغه مسلمان دی چې خپل ځان د ګناه نه بچ ساتي او بل مسلمان ته وایي د الله د منکرات نه د الله رب العزت د معاصی نه ځان وساته د منکرات نه ځان وساته د داسې ګناهونو نه ځان وساته چې د خدای تعالی قهر پرې راځي یا ساتئ د سبا په خوا په دې خلکو د بلیان لړې راځي چې ټي وي حرام دی حلال دی حرام دی حلال دی ټول خلک په دې انتشار کې اچول اوس چې ټول خلکو سره په جیبونو کې موبایل راغلي دي ټول خلکو سره هغه ټیک ټاک فیسبوک کې سوشل میډیا یوز کوي او څنګه خراب یوز کوي دې متعلق بیا ته پوښتنه کوي استاد چې دا حلال له حرام د انسان د سترګې مثال دی چې بد یوز کوي نو بیا حرام دی او چې سم یوز کوي په حلال دی خو څه مسله مثال د عینې جسمي نشته موبایل ماته تصویر وته بالکل ته راځي جسمي نشته خبره او دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو موضوع بل طرف ته ځي چې کله هم انسان په معاشره کې د الله رب العزت سره کل عام د ګناه اقرار کوي او دا اقرار کوي چې بعض وخت چا کې زوري راشه په ما دي بند کی نو الله رب العزت فرمایي چې زمانه طرف وته اعلان جنگ زمانه طرف وته اعلان جنگ او بیا چې د الله رب العزت قهر راځي د اخر کس د لاسه په ټول مالت او ټول خلق باندې راځي یو واقعیت ته بل بیانو چې کله الله رب العزت په یو ځای باندې قحط راولي یو قحط سالی راولي د رزق نه قدرې په وجه باندې راولي او د نافرمانی په وجه باندې راولي عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه په زمانہ کې یو پیرا قحط راغی چې قحط راغی نو علما او شيوخ او ډېر برګزیده اولیاء خلک راجم کړل ورته چې دا وجه سره الله رب العزت ناراضه دی صد لا صد ناراضه دی وجه معلومه کوي ګرځیدل یو داسې خبره یو پوینټ ترال چې رجیدل ته کې داسې کار دی چې کله عبادت کیږي جمعې مستقل ډېر په شوق باندې راځي او چې کله نور کله عبادتونه کیږي د الله رب العزت عبادت کیږي په وخت موضوع کې ډېر خلک حاضر نه وي او خلک چې دی هغه زیات تر داسې مجلسونو ته زور کوي چې کم ځای کې ډول باجی وي او ډېر غوبل جوړ وي او خلک هلته کې ډېر زورونه کوي نو عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه وفرمایل وی هغه قوم چې هم ترقی نشي کولی چې د کم قوم اساس او بنیاد او مشغله په دې بنیاد باندې جوړي چې زو په دې ډم قانون باندې او په دې باجو باندې او په دې غانو بجانو باندې په دې باندې ځان خوشاله اکثر خلک وایي کنه یې دې ځان لغونه روان کړی دا مړ دا مليان دې ځان نه کار کوي دې پروټیز دې کړی بیانونو کې کوم کوي پته يهود چې کوم ځای رشتہ ګوري يهود نو هغه دا ځای ګوري چې یره دې سوره مال ولا دې سوره دولت ولا دې سوره ثروت ولا دې د بزنس سره زموږ مسلمانانو پر ټول پاګل روان چې ډېر مالدار وي ډېر پیسې ورسره یو له رشتہ ورته چې غریب وي فقیر وي مسکین وي ما دغه د روټۍ درک نه لګي دې زموږ لور دلوګي نه پړ نو هم دغه رنګي دغه کانسپټ او دا ذهن د ټول مسلمانانو جوړ شوی دی کچری په دنیا کې مې د الله رب العزت اطاعت شروع خلک ورته وي چې صوفي صاحب خلک ورته وي امیر صاحب خلک ورته شیخ صاحب ټول به دا خبرې کوي خو دې ته دا خلک سوچ نه کوي چې الله رب العزت فرمایي چې تا زما په عبادت کې زما ته قربت حاصل کاغه کامیاب دي دا خلک په دې خبره نه نو د الله رب العزت خبر رښتیا شو که د خلکو خبر رښتیا شو یو خوخه یو انتخاب چې د خلکو دی یو انتخاب د الله دی کچری دا خلق د الله په انتخاب باندې روان شو نو الله رب العزت په دې باندې ازمایښتونه او افتونه او قهر په بنرالي او کچری دې خپل په خوخه په انتخاب کې روان دي او ځان ته په جنت لټای دا وګړه ډیره ګرانه
په دین اسلام کې ګرانه مسله راشي لکه مثلا میراث مسائل ما څخه ډېر راځي هر یو سړی وایي چې ماته پکې څومره ملاويږي ماته پکې بس څومره ملاويږي دا پکې ماته کنه راځي پورې چاونه وي استاد ما سره ضرور سورې سکیږي د فور سورې سکیږي دا نه دی ویلي تا درو ازو په دې انتظار باندې یو چې داسې مسلمان او داسې نیک صالح انسان به کب یوي چې راشي چې ما سره ضرور سورې سکیږي د فور سورې سکیږي د گاونډي څخه حق دې دا تاسو پښتني دا نشته بس مې کې بس ټول خلک پراته دي چې د دنیا سوره دولت ته چې بس دا ټول زمای او دا شکر دی چې په قبر کې نه الماری شته او نه په کفن کې جیب شته قسم بالله دا قبر دا بیانونو ځای نه دی دا د عبرت ځای دی دا د نصیحت ځای دی موږ دلته کې په منبر محراب باندې بیانونو کول ستړي شو نو سوچلو چې څوک وخت نه کېږي دا وګوره جمعه ورځ ده هیڅ کوم نشته چې کله بیا اخر کې 15 منټه پاتې شي 2 منټه 10 منټه 2 منټه پاتې شي بس ټول بر اخلاص شي بس په منډه فرض وو کې په منډه وو سودا کم نه بیا چې کله قبرستان ته راشي نو قبرستان نه په تخدیدي نشي نو حالت کې بیا رئیس چې دا شو وخت ته کې خبره حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلی چې انسان دنیا کې الله رب العزت د ټولو نه بهترین نمونه پیدا کړی دی په مخلوقاتو کې د ټولو نه اشرف المخلوقات د ټولو نه غوره مخلوقات انسان پیدا کړی خدا انسان د عمل د وجه انسان شي او د ځنې عمل د وجه دی ګورې د زناورو نه بدتر شي خپل عمل د وجه د فرشتو نه متخطی پاک وجد مقام ورکی خپل بدعملی د وجه نه د زناورو نه نمبر وځي په حیوانیت کې دا انسان راشي تاسو ګورئ نه لنګي سکینډل کې دوره ویډیو غانې راغلي لنګي سکینډل کې دوره ویډیو غانې راغلي او چې کله د انسانیت په خدمت باندې شي او د خلقو د پاره د هدایت ذریعہ جوړیږي تاسو بیا وګورئ چې په انسانیت بیا څه ته وایي یا دې ته دا نه پوهېږئ چې د انسانیت خدمت څنګه کول څنګه یې حق یا هسې کول دوستانو عزیزانو عرض مې دا کولو چې الله رب العزت نن سبا هر مسلمان باندې د نعمتونو باران کړی د دنیا نعمتونه ورکړي زړونه یې تنګ دي سلام قدرې چاته نشي کولی اړې تنګ دي چاته خبرو کې په زړه به بدلې هر یو سړی بس ځان ته دا وایي چې بس زه دې پوره یم زما کور دې پوره وي زما هر څه دې پوره وي د زړه نه اخوات محبت اخلاص د ټول هر څه ختم شوي د بل مسلمان درد د بل مسلمان تکلیف د ټول هر څه ختم شوي سلام کې جواب بدته ملاويږي سلام نه کې جواب بدته نه ملاويږي هغه ورځ یو ځای کې بیان کول لګیو مې قریب یو داسې زمانہ په تاسو باندې را روانه ده چې تاسو په ایزي پیسې باندې امام صاحب ته پیسې ورکړي چې امام صاحب د پیسې والا ازم د امړې په پلان کې کور کې شوی دی بس هغه ځای نه اوچت کا او بس خاطر کا جنازه ولا او کا بس ویډیو شوټ کا بس را ویلې یو کلیپ دی جوړ کرا ویلې او بس خپل په سټیټس یې پرې دا خلک د غبرازي د دواګانو سي ورته غبرازي به سره کوي او سپیکر به ترلې کې بس دا ستا دوا شو خبره ختم د ټنټ نمبر شوي د دوا نمبر شوي د ناستي پاستي نمبر شوي د ملمه د خرچې نمبر شوي هر څه نمبر شوي ځان به صحیح ورته پای پاس بیا ورپسې د باندې داسې بیا دور را روان دی چې صرف او صرف د مسلمانۍ نمونه مونږ پاتې چې پلانګې اکرام الله اظهار الحق پلانګې د نمونه د مسلمانانو پاتې نو ټوټل لین دین کاروبار هر څه وکړه راکړه خوراک څښاک هغه ټول د غیر مسلم را روان دی باندې دا وخت کچری مزان ویخ نکو او د قال الله او د قال الرسول مد سینې سره ونه لګول د الله رب العزت د دین مد سینې سره ونه لګول یاد ساتي استاسو د اولاد نه ورته دین روان ماته په معاشره کې غالب ته ور ډېر پسپک نظر ما تاسو ډېر پټ خلک دي دي پسپک دی په سبانه پويږي دی په فینانس باندې نه پويږي دی په دې باندې نه پويږي په اسلامک بانکینګ باندې نه پويږي په دې نه پويږي په دې نه پويږي ډېر خبرې ډېر شو داسې راځي دی خو په اسپاني نه پويږي ولته خدا په کانو د زمانو خلک خبرې کوي هغه خبرې دا خو جدید دور دی د سوشل میډیا دور دی داسې کول پکاري داسې الټا مات راځي مشورې راځي مې ګوره د اسمانم جوړ دی د ځمکم زړه ده ځان د پاره نوې اسمان راوړل نوې ځمکه راوړل او نوې خدای راوړل هر شی ځان د پاره توبه نعوذ بالله راوړل چې پته دی ولګي چې د الله رب العزت د ټول کائنات ټول هر څه بنیاد جوړ کړی دی د هر څه پیدا کړی د الله پیدا کړی دی ځان د ساينس یو څو ټکی دي سیس کړی ته ساينس کم ځای کې عاجز راغلی دی الله رب العزت څه فرمایي چې په معنا په کائنات هیڅ چیز مخفي نشته او ساينس څه وایي
چې ډیر داسې سيزونه دي چې موږ نه مخکې دي موږ هغه لا کلیر کړ دي. دته ما ته وای د الله رب العزت چرته قدرتونه او ساينس کې ته کمپیریزن کې نو خود به د کفر په لار باندې تیریږي. مسلمان لپاره قاعده کلیه یاد ساتي کوم ځای کې د انسان عقل کار پرې دي دا غزين انسان اعتقادي صورت باندې دا خبره یاد ساتي خدای په مهین چرې نه گمراه کوي. انسان چې کوم ځای عقل کار پرې دي دا غزين د دین اولنې کوړې شو دا انسان په چرې نه گمراه کوي. دلته کې د سټوډنټ باندې چې سوره مهنت جاری دی او د رای راس نه لري کوي چې په دې باندې څه خبره ونه کړه. رب یقین ودا داسې کسان مال راغلي دي او باندې تاسو کړه نعوذ بالله موږ نبی علی سلام پسې نعوذ بالله بدرت ویلي په یو مجلس کې چې پرفارمنس په بهتر راشي خدای پسې مبادرت ویلي په ما د خدای بخنو تاسو سوای څه په کومه زمانہ کې پراته وي والله داسې مسائل راځي چې زه حیران شم قسم بالله چې په دې منبر باندې ناس زم چې خدای تعالی د اسمان څخه وګوره پرې یم جنریشن کې چې کوم کفریه اعتقادات شروع دي هغه تاسو ته پته نشته خو زه فیس کوم کم داسې پیچیده مسائل اعتقادي راځي تاسو به حیران شئ چې یار په دې معاشره کې په خو به خلکو وي چې او پښتانه ډېر کلک مسلمانان په دې پښتنو کې د هندوان شته په دې پښتنو کې د عیسایان شته په دې پښتنو کې د هر غیر مذهب شته اوس پکې زاینست مهنت شروع کړي دي او داسې کار دی چې اوس پکې هغه مخلوق پکې راغلي هغه دی ولکه ګجراواله کې گجرات کې تحریر ولیکو نه خدای شته نه رسول شته هیڅ نشته ما خیالات دی او د دې او ځاني نشته مړ دی او کس خبره ونه دوستانو عزیزانو کتا سو د دین د باندې عمل نه کوي او دا د خپل سینې سره نه لګوي او خپل اولاد په دغه نقش قدم باندې نه روانوي ان قریب د ټول د سمانه د باندې را روانه دا وخت باندې را روان دي ځان ته ګورې نشي خلاص یا ډېر چغي وي الله رب العزت فرمای چې زب د مختص بکینا علما او چت کب ختم وکړي دا چې په معاشره کې څونه عزت ته متفقه بیا به زما زړه وغواړي چې بچي عالم جوړ زما زړه به وغواړي چې خپل اولاد کې بچي علم تواچو علم کول ګران کړی کتابونه غستل ګران شوی دي علم تناسته ګران شوی دي هر شی برداشت ختم شوی دي. دوستانو عزیزان ورځ مې دا کولو کچري تاسو دې خبرې سینې سره ولګولې الله رب العزت سره عشق مینا محبت مشورو کو الله رب العزت غفور رحیم دی او کچري تاسو دا وایي چې دا دین به هغه دین دی چې کوم اسانه خبرې اسانه مسلې لګاو هغه باندې عمل کوو کوم ځان دی الله غفور رحیم دی هر شی اګنور کوي دا سه ورو دین بدن اګنور شي او لاس نه الله رب العزت تاسو له باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. बंद पड़े